السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن موضوع د ښه جنسي رابطه څه ډول ده یا ښه جنسي رابطه اصلا څه ده. یو فیصدي به درته ووایم په دنیا کې تر 90% د ډیرو نارینو ښه جنسي رابطه نه ده زده. راځو نن دا زده کوو چې ښه جنسي رابطه څه ده. راځو ښه جنسي رابطه څه ده ستاسو په نظر. تاسو د ځان سره فکر وکړئ، څه کېدلی شي ښه جنسي رابطه. جنسي رابطه تحریک کېدل، دخول او انزال کېدل نه دي. تحریک، دخول او انزال حیوانان هم کوي. د انسان او د حیوان د جنسي رابطې فرق په شهود کې دی. شهود یعنی څه؟ موږ د نارینو او د ښځو د دماغي د فکر جوړښت یې فرق سره لري. د نارینو د فکر جوړښت داسې سیستم بندي دی. مثلا د یو شی دی داسې تقسیمات ځینې سوي دي، داسې تللي دي، یعنې د سیستم د یو سیستم پر اساس جوړ دی. د ښځو دا شهود دی، په مابینځ کې یو شی دی داسې ګرده پر راڅرخېدلي دي. د دې څخه د شهود څخه هدف څه دی؟ شهود یعنی عاطفه. د انسان جنسي رابطه باید د شهود پر بنسټ وسي، یعنی په هغه کې باید عاطفه موجوده وي، په هغه کې باید توجه موجوده وي او د ښځې راضي کېدل مهم. تاسو پوهېږئ، تاسو نارینه به وایاست چې او زه ولې ښځه راضي کړم، کله چې کولی سم اسانه جنسي رابطه ونیسم، خپل تحریک وکم، انزال وکم، نو زه څه ضرورت لرم چې ښځه راضي وساتم. راځئ دلته مهم سوال شروع کېږي. د نارینه باید دا زده وي چې څه رقم جنسي رابطه ښځه غواړي، هغسې جنسي رابطه ورسره ونیسي. که چیرې تاسو د ښځې یوه ښځه هم په جسمي توګه انزال ته ورسوئ، هم یې په عاطفي توګه ورسوئ، هم یې د توجه د نګاه سره ورسوئ و انزال ته، یعنې ښځه په څو ډوله و انزال ته رسیږي. کله چې تاسو دا کار وکړ د بلې جنسي رابطې دپاره ستاسو د ښځې شوق و تاسو ته ډېر. هغه نارینه چې په دې نه دي خبر چې د ښځې شوق په جنسي رابطه کې ډېر، هغه جنسي رابطه څومره خوندوره کېدلی سي، نو دوی د دنیا د خوند څخه نه خبره وي. که غواړئ ښه جنسي رابطه ونیسئ، کوشش وکړئ چې خپل پر ښځو باندې تاثیر ولرئ. راځو تاثیر څنګه درلودلی سو. کله چې تاسو د انسان خپل کړه وړه، خپل کردارونه او دا شیان باید خپل په کنټرول کې ولري. څنګه یې په کنټرول کې درلودلی سئ؟ ګورئ، که تاسو خپل د مېرمنې سره ښه رویه کوئ، خپل د مور سره بده رویه کوئ، د خور سره بده رویه کوئ، دا هم ستا د مېرمنې پر انزال باندې تاثیر لري. ته باید داسې یو کس د ځان سره جوړ کړې چې ټولو ښځو ته احترام ولري. ښه مثال به زه تاسو ته درکړم. شاهرخ خان د هندي فلمو یو ډېر مشهوره اداکار دی او ډېر پر ښځو ګران دی. علت یې څه دی؟ دی خپل د مېرمنې ډېر احترام کوي، نورو ښځو ته هم ډېر عزت ورکوي. راځو دا د افغانستان اسلامي امارت ته په دا کې د یعقوب مجاهد رول داسې دی، باور که پر ټولو ښځو ګران دی. د طالبان صاحب بد راځي یعقوب پر ګران دی. ولې پر ښځو یعقوب ګران دی؟ ځکه چې د یعقوب خبرې، د یعقوب کړه وړه، د هغه برخود د ښځو سره یا هم الفاظ مهربانه دي، بادرکه دي، یعنې الفاظ یې زده دي چې زه څنګه الفاظ وکاروم. نو په دې خاطر هغه هم پر نارینه هم پر ښځو ګران دی. خو د نورو طالبانو څخه د ښځو ډېر ښه نه راځي، ځکه چې یو څه سخت دریځه دي د ښځو په مقابل کې. داسې راځو اوس خپل د موضوع هغه مهم ټکي ته چې د ښځې څه رقم جنسي رابطه خوښه ده. ښځه ډراماتیک شخصیت لري، لکه ډراما. ښځه دا رقم ده، د نارینه هغه وخت ځان ته باشعوره، د ښځو په چارو کې باشعوره ویلی سي چې په دې پوه سي چې زما مېرمن خوابدې ده که دلربایي را سره کوي. دلربایي څه ته وایو؟ مېرمن دې خوابدې ده خو په زړه کې نه ده خوابدې، هغه په دې خاطر خوابدې سوې ده چې ته توجه ورته وکړې، ته مینه ورکړې، ته یې په خوله کې لجبازي سره وکړې.
اوس هوښیار نارینه څوک دی؟ هوښیار نارینه دا دی چې د دې فرق وکولی سي چې زما میرمن آیا خوابدیه ده که نازونه کوي. هره ښځه دا غواړي چې هم د مور په رقم مینه ورکړي، هم به د خور په رقم مینه ورکړي، هم به د میرمنې په رقم مینه ورکړي، هم به د رئیس په رقم مینه ورکړي، هم به احترام کوي، هم به د لور په سترګه ورته ګوري. یعنې ډول ډول نازونه او اداګانې او دلربایي ستا څخه غواړي. نارینه باید په دغه وخت کې د توازن وساتي، تعادل وساتي. څنګه یې وساتي؟ نه دې ډېر زنانه نه کېږي. بعضې نارینه داسې راسي د ښځې سره داسې مجلس کوي لکه ښځه چې کوي. نه، دا کار غلط دی. دا کار ستا حیثیت و ښځې ته کموي، ستا درونواله کموي. ته باید پر ځای چې شوه کې هم به مردانه یې، هم به ښځې ته په هغه اندازه ارزښت نه ورکوې کوم چې دا ډېر غواړي. ارزښت ورکړه، توجه ورته وکړه، لیکن په اندازه که ډېر ارزښت ورکړې، ډېر په دسرس کې واوسېږې، ډېر زنانه یې ارزښت ترلاسه ورکوې. که ورنه کې هم ارزښت ترلاسه ورکوې. دلته به چې ساتې تعادل به خپل د مردانګۍ ساتې. راځه موږ وایو څو نفره ښځې پېژني. شاید ډېر نارینه ووایي چې د ښځې پېژندل سخت کار دی. هر څوک چې په دې باور دی چې د ښځې پېژندل سخت کار دی، هغه ناپوه دی. هغه په دې نه دی خبر چې د ښځې ذهنیت سره کم جوړ دی، د نارینه ذهنیت سره کم جوړ دی. نارینه سیسټمایز دی او ښځې چې شي دي په شهود باندې دي چې ما تاسو ته تشریح کړلې. عاطفه د احساسات دي. دا په دې خاطر داسې جوړه کړې ده الله جل جلاله چې اولادونه روزي، اولادونه پالي، اولادونه پیدا کوي. نو که ښځه د نارینه په رقم وای خو نو بله دنیا سرچپه وه. نو کوشش وکړئ د ښه جنسي رابطې په موخه خپل روابط خپل د میرمنې سره باسیاسته وساتئ. خو دا همیشه په یاد ولرئ ستاسو برخورد د نورو ښځو سره ستاسو میرمن تاسو ته تحریک کوي. یعنې که چیرې تاسو د نورو میرمنو سره ښه برخورد او ښه الفاظ کاروئ، دا د دې باعث کېږي چې ستاسو میرمن تاسو ته په قدر وګوري. خو که تاسو د نورو ښځو سپکاوی کوئ یا مثلا داسې شخصیت جوړوئ چې ښځې درڅه فرار کوي، وحشي یې، نو بیا ته څه کېږي؟ د ښځې د توجه څخه لویږي. نو ښه جنسي رابطه هغه ده چې د ښځې خواهشاتو ته د هر نگاه څخه توجه پکښې وسي. ګورې حضرت محمد اسلام ویلي دي وایي تاسو د پرندګانو په رقم خپل میرمنو ته مور نږدې کېږئ، بلکې د خپل میرمنې سره وخت تېر کړئ، هغې ته توجه وکړئ. خو اوس ساینس هم دا خبره کوي، وایي تاسو خپل ښځو ته باسیاسته واوسېږئ، د پرندګانو په رقم مه ورځئ، کوشش وکړئ بې له دې چې جنسي رابطه ولرئ بدني تماس ورسره ولرئ. په غېږ کې ونیسئ، مچه ورکړئ، توجه ورته وکړئ، خبرو ته یې غوږ ونیسئ، ضروريات یې وربراورده کړئ، میوه ورانیسئ، ډوډۍ ورانیسئ. او تر هر څه مهم و ښځو ته ویټامین رسول دي. که تاسو ویټامین خپل ښځو ته ورکړئ، ښځه چې قوي ده، که ویټامین ورنکړئ ښځه چې ضعیفه کېږي. نو کوشش وکړئ دې ته هم توجه وکړئ. مننه چې خوښ مو نیولی و.